د تونل دننه دواړه لامبووهونکي بند پاتې شوي وو. د وتلو په لاره کې هم یوه لویه تیږه لوېدلې وه. رڼا دومره کمه وه چې حتی دوی خپل لاسونه هم نشوی لیدلی او اوس د دواړو سره یوازې د څو دقیقو لپاره اکسیجن پاتې وو. هماغه وخت یو لامبووهونکی د بدلې لارې د موندلو لپاره بیرته شاته ولاړ او بل یې هماغه دوه لویې تیږې تر څنګ پاتې شو. 5 دقیقې وروسته چې هغه بیرته راستون شو نو څه یې ولیدل رښتیا هم د باور وړ نه وو. زموږ چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دوستانو د غار دننه لامبووهنه له عادي اوبو لامبووهنې څخه بیله ده. په عادي اوبو لامبووهنه کې خلک عموما خلاص اوبو ته ځي چې که کومه ستونزه پیښه شي نو یو زور وهل ورته کافي وي او لامبووهونکی نیغ د اوبو سر ته رسیږي. خو د غار دننه لامبووهنه کې پورته او دواړو غاړو ته د غار ډبرې وي او یوازې یوه ډیره تنګه لاره موجوده وي. که اکسیجن ختم شي یا وسایل دې خراب شي یا دې لوری هیر شي نو پوه شه چې لوبه دې ختمه شوه. د غار دننه لامبووهنه هغه یوازینی سپور دی چې پکې د مرګ ژوبلې کچه غیر معمولي ده. په لامبو وهلو کې له هر یو له ګډونوالو څخه شاوخوا 100 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. همدارنګه له لوړو ځایونو څخه د ټوپ وهلو کې دا شمېر 43 کسانو ته رسیږي. خو که د غار دننه لامبو وهونکو خبره وکړو نو له هر یو لک لامبو وهونکو څخه شاوخوا 138 کسان د مرګ له خطر سره مخ کیږي. هر کال د نړۍ په کچه شاوخوا 15 څخه تر 10 پورې لامبو وهونکي په دې سپورټ کې مړه کیږي. دا شمېر ځکه کم ښکاري چې د غار دننه لامبو وهونکي په اصل کې ډېر لږ وي. په فلوریډا کې موجود شیرلاک سپرینګز د پیچلې لارې په څېر دی. هلته ځینې لارې بندې وي او ځینې نورې نیغې د مرګ پر لور تلونکې وي. د غار ژورتیا شاوخوا 30 څخه تر 120 فوټه وي. د اوبو تودوخه تل نږدې 22 درجې سانتیګریاده وي او لید عموما ډېر روښانه لکه ښیښه وي. د 1991 کال د نومبر 18 وه. د سهار وخت و، هوا خوندوره وه او نرمه لمرینه د اوبو په سر ځلیده. د WKPP وډویل کارسټ پلان پروژه وه چې یو شمېر مسلکي د غار دننه لامبو وهونکي په یو ماموریت روان شوي وو. د هغوی موخه دا وه چې د غار نوې لارې وپلټي او د هغوی بشپړه نقشه جوړه کړي. په دغه لامبو وهونکو کې 2 نوي لامبو وهونکي هم شامل وو، پارکر او بیل. دوی دواړه ملګري وو او د دغې خطرناکې تجربې مینه یې پر سر سپاره وه. د هغوی لپاره دا یوازې یوه لامبو نه وه بلکې د خپلو حدونو ماتول وو او د یو نوي ریکارډ جوړولو فرصت وو. خو هغوی ته دا معلومه نه وه چې دا سفر به د هغوی د ژوند تر ټولو لوی ازمایښت وګرځي. د شیرلاک سپرینګز نوم چې واورېدل شي ډېر خلک د یو کوچني ډنډ انځور په ذهن کې راولي، ځکه له پازه دا یوازې له 50 څخه شاوخوا تر 50 مترو په قطر یو ساده چیني ته ورته ښکاري. د دې غار ژورتیا یوازې 9 متره ده خو اصلي کیسه د دې لاندې پټه ده. هلته د چیني د ډبرې یو پراخه د غارونو سیستم شته چې تر شاوخوا 1 متره پورې ژور دی. تونلونه، تالارونه او دننه لارې انسان ته د یو بلې نړۍ احساس ورکوي. دا غار د واقوله د غارونو د سیستم برخه ده چې د نړۍ له تر ټولو لویو د اوبو لاندې د غارونو له شبکو څخه ګڼل کیږي. د غار دروازې څخه یوه ډیره تنګه لاره پیلیږي چې ورته د سخت محدودیت سیمه هم ویل کیږي. دا لاره دومره تنګه ده چې په یو وخت کې ترې یوازې یو لامبو وهونکی تېرېدلی شي او همدارنګه دومره نری ده چې د تېرېدو پر مهال د لامبو وهونکي اوږې او د اکسیجن ټانکۍ له ډبرو سره لګېږي. خو کله چې دا سیمه پای ته ورسیږي نو خامخا یو حیرانوونکی منظر پرانیستل کیږي. بالکل داسې ښکاري لکه د سمندر لاندې چې یوه لویه تونلي لاره جوړه شوې وي. دا ځای هم ډېر ښکلی دی او هم ډېر خطرناک. په هماغه ورځ د وډویل کارسټ پلان پروژې ډلې د خپل ماموریت لپاره لامبو وهونکي په 4 ډلو وویشل. د ټولو مسؤلیتونه بېلابېل وو تر څو یو کوچني تېروتنه هم رامنځته نه شي. لومړۍ ډله هغه وه چې د غار د دروازې تر څنګ د اوبو پر سطحه پاتې وو. د دوی دنده دا وه چې ټول ماموریت وڅاري، وخت ثبت کړي او که بیړنی حالت رامنځته شي سمدستي اقدام وکړي. دا ډله د پاسه د خوندیتوب د کرښه په څېر کار کاوه. دوهمه ډله له هغه د غار دننه لامبو وهونکو څخه جوړه وه چې د فشار د کمولو لپاره د اکسیجن ټانکونه یې په ټاکل ځایونو کې ایښودل. دا سلنډرونه په داسې ځایونو کې ځړول شوي وو چې د بیرته راګرځېدو پر مهال لامبو وهونکو ته د ساه اخیستلو لپاره اضافي اکسیجن برابر کړي. چې دا کار د دې ماموریت د ملا تیر وو ځکه د فشار د کمولو له تمځایونو پرته هیڅ لامبو وهونکی ژوندی بیرته نه شو راګرځېدلی. درېیمه ډله د لارښوونې کرښې او خوندیتوب د پلټونو مسؤلیت یې پر غاړه درلود. هغوی لارښودې کرښې په سمه توګه ټینګولې، اضافي احتیاطي وسایل برابرول او ډاډ یې ترلاسه کول چې مخته تلونکې ډلې ته روښانه او خوندي لاره برابره کړي. او څلورمه ډله د پلټونکو ډله وه، یعنې د بیل او پارکر ډله چې اصلي دنده یې د غار پلټنه وه. د سهار شاوخوا 10 بجې ټولې ډلې اوبو ته ښکته شوې. بیل او پارکر هم خپل د اوبو لامبو سکوټرونه او اکسیجن ټانکونه وکتل. بیا یې یوه وړه دوا وکړه او د غار ژورو ته ننوتل.
د 100 مترو په ژورتیا کې هغوی له جورج سره مخ شول چې د فشار د کمولو د ډلې غړي وو. لږ مخکې لاړل او د سکاچ د ټینګ محدودیت سیمې ته ورسېدل. د خپلې توازن ساتنې په برابرولو د لامبو سکوټرونو په مرسته هغوی مخ ته روان پاتې شول. ژر وروسته هغوی د وګورئ په نوم یو ستر تالار ته ورته خونې ته ورسېدل. منظور دومره زړه راښکونکی و لکه انسان چې په پرانیستي اسمان کې لامبو وهي. د 40 دقیقو په دننه کې هغوی ګرانډ کینن فور ته ورسېدل او د پلان له مخې نور هم ښکته کېدل پیل کړل. تونل تنګ و خو د لامبو سکوټرونو سم کار کاوه. د 15 دقیقو له سختې هڅې څخه وروسته هغوی د ټیټې واکو له خونې ته ورسېدل. له هغه ځایه د پاسه تللو لاره موجوده وه. تر دې ځایه چې څه تېر شوي وو هر څه بالکل عادي وو. هغوی د دې تنګ غار دننه هم ځانونه ډېر آزاد احساسول. په همدې پړاو کې چې ولیدل د اکسیجن کچه یې کمه شوې وه نو دواړو دوبۍ ته ستنېدو پرېکړه وکړه. خو هغوی ته دا معلومه نه وه چې دا ازادي به ښایي تر همدې ځایه محدوده پاتې شي. کله چې دوی د ګرانډ کینین له توس څخه بیرته راوګرځېدل تونل په بشپړه توګه بدل شوی و. په اوبو کې خاوره خپره شوې وه. رڼا دومره کمه وه چې لامبو وهونکو ته هم خپل لاسونه حتی نشو ښکارېدلی. د ګرانډ کینین سیمه هم هغه شان نه وه لکه څنګه چې څو دقیقې مخکې پرېښې وه. دا د خطر یو زنګ و چې بیل او پارکر یې دواړو په ښه ډول احساس کاوه. مخامخ لاره پېژندل ډېر سخت شوي وو. هغوی د لارښودې کرښې په نیولو سره مخ ته روان پاتې شول. ځکه فکر یې کاوه چې لږ نور به ولاړ شي او د اسکارس تنګ محدودیت سیمه به راورسېږي. خو لږه شېبه وروسته هغوی پوه شول چې مخامخ لاره بنده ده. د خاورې یوه سترې غونډۍ د پاسه د تللو لاره په بشپړه توګه بنده کړې وه او لارښوده کرښه هم په هماغه خاوره کې ښخه شوې وه. په دې وخت کې د هغوی د اکسیجن ټانکونه د ختمېدو په حال کې وو او دا چې ولیدل نو دواړو د ویرې او وارخطایۍ ښکار وګرځېدل. بیل پارکر ته په اشارې سره په خپلې لیکنې تختې ولیکل ته دلته پاتې شه زه د کرښې پلټنه کوم او راځم. هغه بیرته تاو ته ولاړ تر څو ډار ترلاسه کړي چې هسې نه دوی په غلطه لار روان شوي وي. خو کله چې د کرښې نښو له مخې تایید وکړ نو معلومه شوه چې همدا د وتلو اصلي لاره ده. بیل په بیړه بیرته راوګرځېد چې پارکر ته خبر ورکړي خو یوازې 15 دقیقې وروسته چې بیرته راورسېد نو څه یې ولیدل دا و چې پارکر هلته هیڅ موجود نه و. د تیاره غار دننه بیل اوس په بشپړه توګه ویرېدلی و. هغه خپلې بجلیانې شاوخوا وګرځولې او هر لور ته یې وکتل خو د خاورې په وریځ کې د پارکر هیڅ نښه ونه موندله. هماغه وخت یې احساس کړ چې د خاورې له غونډۍ څخه لږې اوبه بهیږي. دا ته داسې وبرېښېده چې ښایي پارکر له هماغه ځایه تېر شوی وي او بلې خوا ته تللی وي. خو د ډېر فکر کولو وخت نه و ځکه چې د اکسیجن کچه هم پای ته رسېدو په حال کې وه. بیل پخپله د خاورې کیندل پیل کړ. هره ثانیه یې داسې احساس کاوه لکه مرګ چې دې ته ورو ورو نږدې کېږي. د خاورې دا برخه یوازې 2 متره اوږده وه خو د بیل لپاره دا د ډېر اوږد واټن په شان اوږد سفر ګرځېدلی و. بالاخره هغه وتوانېده چې یوه لاره جوړه کړي او دننه ننوځي. تونل اوس د پاس په لور تاویده. بیل ولیدل چې د لارښودې کرښې څخه یو د ساه اخیستلو آله ځوړنده ده. هغه یې له پامه وغورځوله ځکه چې د ده خپل اکسیجن د ختمېدو په حال کې و. هغه یوازې ساه نیولې وه او مخ ته روان و. په پای کې هغه د 10 مترو په ژورتیا کې د فشار د کمولو تمځای ته ورسېد. له بوتله یې اکسیجن واخیست او یوه ژوره ساه یې واخیستله. هغه فکر وکړ چې اوس به هر څه سم شي خو بیا یې سترګې ته پارکر د اکسیجن په بوتل ولګېدې چې بالکل نه و کارول شوی او هماغسې ځوړند و. دا معنی یې درلوده چې پارکر دلته نه و راغلی. که پارکر نه د لویې ډبرې او نه د خاورې د غونډۍ تر څنګ و او نه هم پورته راغلی و نو آخر هغه چیرته تللی. د بیل زړه اوس مات شوی و. هغه ته دا احساس کېده چې ښایي د ملګری نور ژوندی نه وي. په هماغه وخت کې د فشار د کمولو ډلې غړی جورج ښکته راغی. بیل په خپلې لیکنې تختې ولیکل او هغه ته یې وښودل چې پارکر ښایي مړ شوی وي. جورج هڅه وکړه چې بیل بیرته پورته بوځي خو بیل دومره سخت د صدمې لاندې و چې نه یې غوښتل د پارکر پرته بیرته پورته لاړ شي. جورج بیرته پورته وخوت. نور لامبووهونکي راغوښتل او بیا یې په زوره بیل پورته کړ. د پارکر نشتون د غار نه بهر ټول خلک په سخت تشویش کې واچول. لامبووهونکو یو ځل بیا غار ته ننوتل او ولیدل خو په هغه ځای کې چې پارکر ورک شوی و د هغه هیڅ نښه ونه موندل شوه. یوازې د هغه د ساه اخیستلو آله ریګولیټر او سلنډر وموندل شول چې جلا پراته وو. بله ورځ سهار د پارکر مړی د غار د پورنۍ برخې سره وموندل شول. له دې څرګنده شوه چې هغه خپل ټول تجهیزات پرېښي وو او یوازې د اوبو جامې اغوستې وي. خو د فکر وړ خبره دا ده چې هغه ولې خپل وسایل لرې کړي وو. ښایي د فکر کړی و چې د پورته کېدو ځواک بوینسي به هغه پورته یوسي. هغه د فشار کمولو ټانک څخه یوازې 2 متره لرې بېهوشه شوی و او هماغلته یې ساه ورکړې وه.
له دې پیښې څخه څو کاله وروسته چې ساینسپوهانو څېړنه وکړه نو اصلي لامل څرګند شو. معلومه شوه چې کله لامبو وهونکي د ننوتلو پر مهال د 20 مترو په ژورتیا کې د فشار کمولو تمځای نیوه نو د هغوی د ساه اخیستلو پوکاړۍ د غار د چت لاندې راټولېدې. دا پوکاړۍ ورو د چت پر ډبرو د پورته کېدو ځواک کمولو چې له امله یې چت کمزوری شو. کله چې جورج بهر راووته نو له شا څخه د غار د چت یوه برخه ماته شوه او راولوېده. د دې ماتېدو له امله د خاورې ښویدنه رامنځته شوه او لاره په بشپړه توګه بنده شوه. په څېړنو کې دا خبره هم څرګنده شوه کله چې پارکر د بیرته راستنېدو پر مهال د خاورې تر شا بند پاتې شوی و. د هغه پوه شوی و چې همدا د وتلو یوازینۍ لاره ده. هماغه وخت یې بیله ځنډه په خپلو لاسونو د لارې کیندل پیل کړ تر څو کله چې بیل بیرته راشي لاره لا د مخه جوړوي. خو شاید په همدې وخت کې د هغه اکسیجن کم شوی وي او هغې ته دا فرصت نه وي پیدا شوی چې بیل ته ووایي ما ستا لپاره لاره جوړه کړې ده. که په هغه ورځ پارکر د لارې په جوړولو سره د خپل ژوند قرباني نه وای ورکړی نو ښایي نن بیل هم د هماغې خاورې تر شا ساه ورکړی وای. هیله ده چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. د نورو ویډیوګانو لپاره موږ در سره فالو او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې او د لوی الله په امان.